السلام علیکم. نه چهارشنبه د غویي 11 نیټه ده چې د 2019 میلادي کال د می له لومړۍ نیټې سره برابر ده. زه ملالۍ بشیر یم او آزادي ستوډیو ته ستاسې هرکلی کوم. د افغانستان د سولې لپاره د امريکا ځانګړي استازي له طالبانو سره د خبرو نوی پړاو پیل کړ. زلمی خلیلزاد نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د دغو خبرو په درشل کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر سره هم د افغانستان د سولې د پروسې په اړه خبرې کړې دي. طالبانو هم تایید کړی چې له ښاغلي خلیلزاد سره یې خبرې نن پیلېږي. له طالبانو سره د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د ځانګړي استازي د خبرو شپږم پړاو. د قطر پلازمینه دوحه د دغو خبرو کوربه ده. له طالبانو سره د خبرو په درشل کې زلمی خلیلزاد نن سهار په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې په دوحه کې د انډونیزیا د بهرنیو چارو له وزیر ریتنو مرسودي سره د افغانستان د سولې د بهیر په اړه خبرې وکړې. ښاغلي خلیلزاد ویلي چې د افغانستان د سولې په پروسه کې د میرمن مرسودي د همکاري او ملاتړ له وړاندیزه منندوی دی. د امریکا ځانګړي استازي لیکلي چې انډونیزیا په دې پروسه کې همکاري ته ډېر ژمن دی. طالبانو هم نن پر ټویټر لیکلي چې په دوحه کې له امریکایي پلاوي سره خبرې پیلوي. د دغو خبرو هدف د افغانستان د ولسکلنې جګړې پای ته رسیدل بلل شوي دي. زلمی خلیلزاد تر دې مخکې 2 ورځې په اسلام آباد کې تیرې کړې او د خپل سفر په پای کې وویل له دې ډاډه چې پاکستان غواړي د سیمایي اجماع په رامنځته کولو کې رول ولوبوي. د ښاغلي خلیلزاد په وینا د افغانستان د سولې د پروسې د ملاتړ په خاطر د سیمایي اجماع د عملي کولو وخت را رسیدلی دی. نن د نړۍ په بیلابیلو برخو کې د کارګر ورځ ولمانځل شوه. په همدې ورځ د نړۍ په ګڼو هیوادونو کې کارګرانو لاریونونه وکړل او له خپلو حکومتونو یې د اصلاحاتو غوښتنې وکړې. د مسکو سور میدان زرګونه کسان د کارګرانو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره راټول شوي دي. دلته د جنوبي کوریا پلازمینه سول دی. زرګونو کارګرانو لاریون کړی او غواړي چې موقتي کاري سیستم له منځه لاړ شي او د ورځني کار مزد زیات شي. د کارګرانو په نړیواله ورځ په فلیپین کې هم زرګونو کارګران د مانیلا مرکزی واټ ته راووتل او د ولسمشرۍ ماڼۍ ته لاړل. دوی له ولسمشر څخه د هغو اصلاحاتو غوښتنه وکړه چې د کمپاین پر مهال ژمنه کړې وه. دا د انډونیزیا پلازمینه جاکارتا ده. خلک د کارګرانو په نړیواله ورځ لارو کوڅو ته راووتل. همداراز دا ورځ د جاکارتا په یوه سټډیوم کې هم ولمانځل شو او د ولسمشرۍ د انتخاباتو مخکښ کاندید پرابوو سوبیانتو هم پکې ګډون وکړ. د فرانسې په پلازمینه پاریس کې هم په سړکونو او واټونو 2400 اضافي پولیس ګمارل شوي چې د کارګرانو په نړیواله ورځ د تاوتریخوالي مخه ونیسي. د کارګرانو نړیواله ورځ هر کال د مې په لومړۍ نیټه لمانځل کیږي او د افغانستان په ګډون په ګڼو هیوادونو کې په همدې ورځ عمومي رخصتي وي. په ونزويلا کې د 2 مخالفو اړخونو ملاتړیو نښته کړې ده. په کاراکاس کې د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړیو د مخالفانو د مشر خوان ګوایدو له ملاتړیو سره نښتو ته دوام ورکړی دی. د مادورو ملاتړي وايي نظامي کودتا یې خنثی کړې ده. د ونزويلا بحران اوس یو نوي پړاو ته ننوتلی. د دې هیواد د مشرۍ لپاره د خلکو او پوځ جلب. خوان ګوایدو چې د مخالفانو مشر دی او خپل ځان یې د ونزويلا موقت ولسمشر اعلان کړی دی، وایي چې د خپل هیواد د پوځ ملاتړ لري. په همدې حال کې د ونزويلا ولسمشر نیکولاس مادورو کیوبا ته د تګ پلان رد کړی دی. مادورو په یو تلویزیوني وینا کې د سه‌شنبې په ماخوستن وویل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر او ملي امنیت سلاکار داسې خبرې اعلان کړي چې هیڅ حقیقت نه لري. خوان ګوایدو د امریکا او یو شمېر لویدیځو هیوادونو ملاتړ لري. روسیې، چین او یو شمېر لاتین امریکایي هیوادونو د ونزويلا د ولسمشر نیکولاس مادورو ملاتړ کړی دی. د برتانیا یوې محکمې د ویکي لیکس انټرنیټي پاڼې جوړونکی جولیان اسانج د ضمانت له شرایطو د سرغړونې په خاطر په 500 اونیو باندې محکوم کړ. اسانج چې د استرالیا تبع دی 13 میاشت په دې سرغړونه تورن وپیژندل شو. هغه موټر چې جولیان اسانج پکې سپور نن سهار په لندن ښار کې محکمې ته ورسید. د بریتانیا پولیسو 13 میاشت اسانج په لندن کې د اکوادور په سفارت کې ونیو. د په 2012 میلادي کال د محرمو اسنادو یو لویه برخه پر ویکیلیکس ویبپاڼه خپاره کړل.
وروسته په سویډن کې ورباندې د جنسي تیری تورونه پورې شول. آسانج دا تورونه رد کړي دي. د تیر میاشت سویډن ته د استل کېدو مخالفت کړی وو. که د جولیان آسانج تورونه ثابت شي په 15 کلونو باندې به محکوم شي. په نړۍ کې د بازانو تر ټولو لوی روغتون په متحده عربي اماراتو کې دی. په دې روغتون کې سلګونو بازان چې د اماراتو له میراثه ګڼل کېږي تر درملنې لاندې دي. له کوچني زیانه تر لویو ټپونو د بازانو لپاره په ابوظبي کې په تر ټولو لوی روغتون کې د دغو مرغانو درملنه کیږي. دوی ته جدي پاملرنه اهم کیږي. د دوی زیرکتیا په خاطر یې ساتنه ستونزمنه ده. له همدې کبله په روغتون کې دننه د بازانو سترګې ورتړل کیږي. دوی ته باید د بېهوشۍ درمل ورکړو. بازان د ګډوډۍ پر وړاندې ډېر حساس دي او که د طبي ازمایښت لپاره د دوی د بدن غړي وګورئ نارامه کیږي او ښایي په څو شیبو کې د زړه د حملې له کبله مړه شي. بعض له هغو مرغانو دی چې کمسارې ګڼل کیږي او په ژمي کې له پاکستان، مراکش او یو شمېر نورو منځني آسیایي هیوادونو څخه متحده عربي اماراتو ته ځي. امارات اوس مهال بازانو ته پاسپورت هم ورکوي چې څښتنان یې له ځان سره د سفر پر مهال په یو الوتکه کې یوسي. لملتیا مو مننه. دا خبرونه زموږ پر ویب پاڼه ازادي رادیو .org هم کتلای شئ. تر بیا مو پر خدای سپارم.